السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د ریحان نیوز میډیا څخه د نن ورځې تازه مهمه او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم جلال آباد کې یوې وسلوالې حملې او چاودنو کې 4 تنه وژل شوي په جلال آباد ښار کې پرون یوه وسلواله حمله او لږ تر لږه 3 چاودنې وشوې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لواء ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو 3 تنه ملکیان وژل شوي دي خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 طالبان او یو عام وګړی وژل شوی دی حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په 2مه ناحیه کې 3 چاودنې وشوې د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوي دي تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د خبریالانو په وړاندې د طالبانو نوي لارښود اندېښنې پیدا کړي د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوي لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لاره پرانیزي طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره 11 اصوله وضع کړل لومړی 3 مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي یا د خلکو شخصي حریم پکې نقض شوی وي په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفي اغیز کوي د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لاره پرانیزي د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پریږدي چې خپل کار وکړي جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ ښاغلی بایدن تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په دې اړه وویل امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړی په اکثریتو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نه شي او تر اوسه پورې یې له 6 د پورته ټولګۍ زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي ملګرو ملتونو له افغانستان سره 45 میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته تصویب کړه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره د 45 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي ملګري ملتونه وایي چې 45 میلیونه فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوطه راوګرځوي او وروستی ورزشي خبر مو دا چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د لوبې 2هم پړاو پیلېدونکی دی د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د بنګلادیش تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو د 4 ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 102 منډو وسوځول د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل یوه 4 ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون یې لومړی او نن یې 2مه ده انشاءالله لوبغاړي دې لوبې ته ښه چمتووالی لري او تمه ده چې افغان لوبغاړي ښه نتیجه له دې لوبې ترلاسه کړي د بنګلادیش د 102 منډو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او 2 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل نن به د دغې لوبې 2مه ورځ افغان لوبغاړي په بیټینګ سره پیلوي د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې تازه وروستي او مهم خبرونه د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې